له ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله علیه السلام مو فرمایل روژه ډال دی د دوزخ د اور څخه، نو روژه لرونکی دی نه کوروالی کوي او نه دی د جهالت خبرې کوي، یعنې سپکاوی دی چاته نه کوي، درواغ دی نه وایي، غیبت دی نه کوي او سپکې سپورې خبرې دی چاته نه کوي. نو کله روژه لرونکي سره څوک جګړه کوي یا ورته ښکنځل کوي، باید روژه لرونکی ورته ووایي چې زه روژه یم، 2 وار دې ورته تکرار کړي، زه روژه یم، زه روژه یم. رسول الله علیه السلام زیاتوي په هغه ذات مې قسم وي چې زما روح او ځان د هغه په قدرت کې دی، د الله په وړاندې د روژه لرونکي د خولې بوی د مشکو له بوی څخه هم غوره دی. الله تعالی فرمایي روژه لرونکی خوراک، څښاک او خپل شهوت یا نورې نفساني غوښتنې زما لپاره پرېږدي او روژه زما لپاره ځانګړې ده او زه د هغه بدله ورکوم، یو نیک عمل یې په 10 برابره بدله ورکوم.